قدرمن اوریدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. وردګي طالبان وایي له وردګو پرته د طالبان نظام دوام نشي کولی. دوستانو ویډیو را سره تر پای وګورئ. که چیرته مو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ چینل هم د سره سبسکرایب کړئ. د وردګ طالبان له خپلو طالب مشرانو ناراضه دي. دوی وایي کلونه یې د طالبانو د بریا لپاره جګړې وکړې او په سختو حالاتو کې ورته دندې ترسره کړې، خو بیا یې هم په کابینه کې ونډه ورنه کړه. په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د ډلې یو کس په خپاره شوي ویډیویي پیغام کې دعا کوي وجنګېدو خو چې اوس کابینه اعلان شوه یو وردګ نشته پکې. نوموړی ادعا کوي چې طالبان له وردګو سره ظلم کړی او هیڅکله به بریالي نشي او روان حالت ته په کتو به ژر د دوی نظام ړنګ شي. دا لومړی کس نه دی چې د طالبانو پر سرپرستې کابینې نیوکه لري، بلکې د طالبان له راتګ سره سم افغان ولس او نړیوال د طالبانو کابینه یوازې د دوی په خوښه بولي او ټول ادعا کوي چې دا کابینه ټول شموله نه ده. دا نیوکې داسې مهال کیږي چې طالبان لا هم هیڅ هیواد په رسمیت نه پیژني او که همداسې دوام ولري ښایي هیڅ هیواد یې په رسمیت ونه پیژني. بل لور ته طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند هم په یو غږیز پیغام کې ویلي چې نږدې 20 ورځې کېږي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته په خوب کې راځي او ورته وایي چې ملت دې اصلاح کړه. د هغه په خبره دی په خوب کې ویني چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خفه وي او دی فکر کوي چې ښایي په اوسني حکومت کې مفسدین ډیر شوي او په کار ده چې طالبان لیکې تصفیه شي. دوستانو زموږ خبر تر همدې ځای و. د لا زیات معلومات لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ.